واجی صاحب لغمان ولایت کې زموږ ډېر هیوادوال خوشحاله دي. ولې خوشحاله دي؟ ډیره مننه مومن صاحب. دا خو معلومه خبره ده، په لغمان ولایت کې له ډیرو کلونو وروسته واوره کیږي او بیا په مرکز مهترلام ښار کې چې دا د ډیرو لغمانیانو یو ارمان یو هیله وه چې کله به داسې ورځ راځي چې په مهترلام ښار کې به واوره وي او موږ به د دغه واورین موسم څخه خوند اخلو، موږ به یو څو لحظې په خوشحالۍ تېروو. ډېر ښه. واجي صاحب وروسته له څومره کلونو په لغمان ولایت کې واوره شوې؟ مننه مومن صاحب. که موږ د واورې هغه د اندازې په اساس ووایو، لکه ډېره 2 ورځې یعنې جمعې ورځ او د جمعې په شپه چې کومه واوره وشوه، دغومره واوره په تېرو مشرانو په وینا چې په 25 کلونو کې نه وه شوې. خو بیا د په نوم واوره چې موږ ویلی شو چې په لږه اندازه بیا د نن نه شاوخوا 15 کاله مخکې یو ځل شوې وه، خو هغه بیا دومره نه وه چې لکه څو ورځې وړاندې یعنې جمعې ورځ چې وشوه په لغمان کې. یعنې په ټوله کې ویلی شو چې له نن نه 15 کاله مخکې د مهترلام ښار او په ټولو سیمو کې دومره واوره شوې. له هغې وروسته دا نو بیا له ځنډ وروسته لومړی ځل و چې د مهترلام ښار په مرکز او په ټولو سیمو کې دغسې خوندوره واوره ورېږي او خلک په مخکې ویډیوګانو او څو تاسې ولیدل چې ډېر خوشحاله ول او دغه څو شېبې چې تقریبا د شپې ناوخته واوره شروع شوه او د غرمې مهاله پورې جمعې ورځ دوام یې درلوده، نو خلک خوشحاله ول ورسره او رنګارنګ هغه عکسونه ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې به تاسو لیدلي وي چې له همدغه ښار څخه خلکو اپلوډول تر څو د لغمان دپاره یو نوی زیری و، د خلکو هیله وه چې خدای ورپوره کړ. بله، موږ هم ورته خوشحاله یو. واعظي صاحب دا راته ووایه چې د تېر کلونو په پرتله څه کال څومره واوره سوې وه او هیوادوالو مو خو ډېر ښه هرکلی ورته کړو او دا راته ووایه چې دا واوره د کرنې لپاره څومره ارزښت لري؟ مننه. که موږ وګورو، مخکې ما اشاره ورته وکړه چې تقریبا اندازه هغه په ساده اصطلاح چې ووایو تقریبا 1 څپک یا د 1 په اندازه ښودلی شو چې دا واوره شوه په لغمان کې. او د کرنې په برخه کې که موږ ورته پام وکړو، واوره چې دا زموږ د اقلیمي بدلون یا د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمې لپاره هغه د سرچینو د بیا تازه کېدو لپاره ډېر مهم دی. که چېرته موږ په تېرو کلونو ته نظر وکړو، په تېرو کلونو کې په لغمان ولایت په ځینو لرو پرتو سیمو کې به واوره کېدې، خو هغه به دومره بسنه نه کوو چې د دې ولایت د هغه ځمکې چې کرنه او مالدارۍ ته جوړ دي د کرنې برخې لپاره دومره بسنه نه کوله. خو اوس سږ کال چې واوره شوې ده، مالداران خوشحاله دي او ترڅنګ یې هغه زمینداران چې زموږ په کرنه کې مصروف دي هغوی هم خوشحاله دي چې دوی کرنه کې به پرمختګ راشي او دوی به وکولی شي چې په هغو ځمکو چې پخوا یې هېڅ څرک د کرنې نه کېده دوی کرنه وکړي، ځکه د ځمکې لاندې هغه د اوبو سرچینې بیرته تازه کېږي، اوبه پیدا کېږي، دوی کولی شي په اسانۍ سره د مهترلام ښار او په لرو پرتو سیمو کې کروندو کې فصل وکړي او دوی حاصلات ښه شي. او که په ټوله کې وګورو، زموږ هېوادوالو دا مسؤلیت وجوړولی شي، ځکه دا یو الهي پیرزوینه ده. هغه که لغمان دی او که د هېواد نور مختلف سیمې دي چې هلته واوره کېږي، باید په سم ډول موږ زیرمه کړو، ذخیرې کړو، تر څو زموږ د اقلیمي بدلون او د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمې د زیاتوالي کې زموږ لپاره ښه رول لري. باید دا کار ټول یو خپل مسؤلیت وګڼو دا کار باندې. بله، واعظي صاحب یعنې دغه واوره به د کال حاصلاتو لپاره څومره مهم رول ولوبوي؟ لغمان ولایت یو حاصلخیزه ولایت دی چې د کرنې برخه دلته بیخي پیاوړی دی. په ځینو وختونو کې زموږ کروندګر یا هغه څوک چې کرنې برخه کې مصروف دي، دوی به ګیله او شکایت دا کوي چې زموږ فصلونه اکثره د اوبو د نشتون له امله حاصلات ښه نه وي. نو دا چې سږ کال د مرستندویو موسساتو اسلامي امارت د مسؤلینو هڅې همدغه وې چې په ډېرو ځایونو کې ورته چک ډیمونه جوړ کړل تر څو د اوبو هغه زیرمتونونه چې دي یا سرچشمې موږ لرو هغه قوي کړي او د یو میکانیزم له لارې بزګرانو ته منظمې اوبه ورکړي. او د دې ترڅنګ چې بیا واوره وشوه، دا خو یو الهي پیرزوینه ده په بزګرانو باندې، بالخصوص په لغمانیانو په ټول هېوادوالو باندې چې واوره وشوه، نو دغه برخه چې د ځمکې هغه د اوبو سطحه څومره ډېرېږي، نو معلومه خبره ده چې بزګرو ته به اسانتیاوې برابرېږي، حاصلات به زیاتېږي، ځکه یوازینۍ دوی ستونزه همدغه وه چې دوی ته اوبه نه رسېدلې.
اوس چې واوره شوې ده ځمکه دغه ټوله په منظم ډول جذب کړي او د ځمکې لاندې اوبه پیدا شي نو حاصلات یې به یعنې د اټکل له مخې ډېر زیاتوالی راشي. ډېره مننه کوم حاجي صاحب. اوس بله پاڼه دا ده چې په لغمان ولایت کې راستنه شوي هیوادوال چې له نورو هیوادونو څخه راغلي هغوی هم دلته شتون لري. دوی لپاره سرپناه لپاره وضعیت څنګه دی؟ د دوی وضعیت په واورې کې څنګه دی؟ یو څه په دا لکه روښني راته واچوئ. عموما صاحب دا لغمان ولایت کې موږ موقتي پټغالي لرو چې هلته ډېری زموږ هیوادوال هلته په خیمو کې ژوند کوي. دا په رښتیا هم د اندېښنې خبره وه خو لله الحمد مسؤلینو د لپاره هم ګام پورته کړی. په همغه شپه یعنې له دې نه مخکې د کډوالو لپاره استقرار کمیټې په نامه موږ یو کمیټه لرو په ولایت کې چې هغوی یې وخت نه وخت همدغه یا بارانونو سیلابونو په نورو ورځو کې د همدغه لپاره ګمارل شوي تر څو زموږ هغه بیرته راستنه شوي کډوال وروڼه چې په خیمو کې او په دښتو کې ژوند کوي د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. که څه هم ستونزې به سل په سله ورته داسې نشو ویلی چې ټولې ستونزې حل شوي ځکه د خیمې ژوند دی یو څه ستونزې به وي خو مسؤلینو سیمې ته سفر وکړه. هلته هغه هیوادوالو چې زموږ مثال په یو خیمه کې ډېر کسان وو هغوی لپاره خیمې هلته نصب کړې زیاتې او دوی لپاره یې کمپلې او ترپالونه او لومړني مرستې چې د تیارو خوړو وو او ځینې هیوادوال چې زموږ په دښتو کې اوسېږي لکه د کوچي قوم زموږ هیوادوال دي هغوی په دښتو کې ژوند یې لږ سخت و ځکه بارانونه هم ډېر وشول واوره هم وشول. هغوی دپاره حاجي صاحب نو په دې هکله ولایتي مسؤلینو څه وکړل؟ بله ولایتي مسؤلینو په دغه برخه کې راته اوسه پورې څه کړي دي او زموږ دغه هیوادوال چې په دغه جي کې په دغه پنغالو کې سره شتون لري له حکومته له ولایتي مسؤلینو څخه یې غوښتنه چې ده آیا غوښتنې ته رسېدنه شوې ده که نه ده شوې تر اوسه؟ د دوی هغه غوښتنې ته خو د دې نه وړاندې رسېدنه شوې ځکه په لغمان کې د کډوالو لپاره د ځمکې د ویش لړۍ څه موده وړاندې پیل شوه چې دلته اکثرو بیرته راستنه شویو کډوالو ته نمرې ویشل شوي دي او دوی لګیا دي په خپله د سرپناه یوه زمینه برابروي ځان ته. خو په عاجلو حالاتو کې چې واوره ورېدنه شوه نو په دغه برخه کې مسؤلین ما مخکې اشاره وکړه چې استقرار کمیټه لرو د مرستیال والي په مشرۍ باندې د کډوالو ریاست د پیښو پر وړاندې مبارزې ریاست او په اړوند د سکتور د مرستندویو موسسات له دې هرې ستونزې ته انشاءالله رسېدنه شوې. دغسې تر اوسه کوم پوښتنه یا ګروېږنه نشته چې موږ پرې بحث وکړو یا د هغوی غوښتنه وي او نه وي اجرا شوې. خو بیا هم یو څه ستونزې به وي ځکه ما ویلې د خیمې ژوند دی سل په سله کې رسېدګي ورته ستونزمن دی خو مسؤلین هڅه کوي شپه ورځ څلوېښت ساعته همالته کسان ګمارلي دي تر څو دوی په کومه برخه کې ستونزه لري چې ورته رسېدنه وشي. بله واعظي صاحب آیا تنها د حکومت وظیفه ده چې باید دوی لپاره رسېدنه وکړي په هره برخه کې؟ نو زموږ دغه هیوادوال چې په لغمان ولایت کې ډېر میلمه پال هیوادوال مو هم دي په دغه ولایت کې دوی ورته څه وکړل؟ خبر شول چې ژمی راغلی مشکلات ستونزې پکې شته دی آیا دوی هم په همغه اندازه چې باید وکولی شي ورسره مرستې کړي؟ انشاءالله دا خو که په ټوله کې حساب افغانستان غیرتي ولس دی او موږ مسلمانان یو ترحم صله رحمي ټولو کې شتون لري انشاءالله چې خپلې برخې هر چا څه مسؤلیت کېده هغه که د کورونو په برخه کې و هغه که د خوراک او څښاک په برخه کې و هغه که د دوی ستونزو ته رسېدنې په برخه کې و ټول انشاءالله خپله هڅه کړې. تازه زموږ جمعې ورځ د فرجان جمعې ولسوالۍ د غریزه ولسوالۍ د هلته زموږ هیوادوال بند پاتې ول د ولسونو همکاري دغه وه چې نن ځایي مسؤلینو موږ سره اړیکه کړې وه چې هغه د دوو ماشومانو یوې ښځې په شمول دوه کسه ژغورلي او تقریبا 250 سره څاروي هم د دې چې چوپانان غرونو په غرونو کې بند پاتې ول هیوادوالو تقریبا په ساعتونو مزل وروسته د غرونو هغه برخې ته ځان رسولی چې هلته دوی بند پاتې ول او هغوی بیرته ژغورلي دي او بغیر له کوم زیان ډېره مننه واعظي صاحب. کور مو ودان واعظي صاحب. د هیوادوالو د همدردۍ ښه مثال ګرځېدلی شي. ډېره مننه واعظي صاحب چې په خپرونه کې موږ سره وایي. کور مو ودان.